کابل نیوز ګران لیدونکو سلام، ژور لید ته راغلاست. د دې میاشتې په 11 تاریخ کې ویل کېږي چې څلور اړخیزې خبرې به د افغانستان او پاکستان او امریکا او چین ترمنځ د سولې په اړه په اسلام آباد کې شروع کېږي. د سولې عالي شورا غوښتي دي چې طالبان متحداً په دغه خبرو کې ګډون وکړي. نو که متحداً نه وي بیا به څنګه وي، بیا به د خبرې معنا ولري او که نه امکان لري چې د سره اتحاد وکړي. او مجموعاً دغه خبراتونو نه چې دا اوس شروع کېږي آیا څه هیله شته ورنه که نه. نو په دې باندې بحث کوو. په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي مولوي صاحب شهزاده شاهد د سولې د عالي شورا ویان، زمونږ بل مېلمه دی استاد ناصر شفیق د پوهنتون استاد، او زمونږ درېیم مېلمه دی قاضي صاحب محمد حسن اقیار د سیاسي چارو شنونکی. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مولوي صاحب تاسو ویلي دي چې متحداً د طالبان په دغه خبرو کې ګډون وکړي، د سولې په خبرو کې دغه متحد ټکي باندې لږ زیات دغه شوی دی. یعنې که متحد نه وي او دی لکه څنګه چې اوس د بېلې ډلې وي، نو څه فکر کوئ سولې خبرې به نتیجه ولري که نه؟ الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین. تاسو ته درنو مېلمنو ټولو محترمو کتونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سولې دپاره دغه ځل چې بیا یو فرصت لاسته راځي، نو دا مقدماتي خبرې به کېږي. دا څلور اړخیزې خبرې چې دي د حکومتونو د نمایندګانو ترمنځ به وي او مقدماتي خبرې به وي، او په دې مقدماتي خبرو کې به د سولې په یو میکانیزم خبره کېږي، مشترکه همکاري څنګه جلبولی شي دی، او بیا دغه میکانیزم سره مخالفین څومره موافق دي او د بین الافغاني خبرو ته حاضرېږي. تر هغه ځای پورې چې بین الافغاني خبرو ته کله مقرسېږي، اوس موږ غوښتنه به دی چې د طالبانو تحریک چې دی د خبرو ته هم حاضر شي او خپل وحدت ته وساتي، تر څو یو ادرسي او هغې سره سړی اساسي او کلیدي او مؤثرې خبرې وکړي. یا مثلا یو بل مخالف ګروپ او هغه افغاني ګروپ دلته غواړي چې سوله وکړي او خبرو ته حاضر شي، موږ ورته لبیک وایو. که طالبان احیانا هغه په 2 او 3 ګروپونو باندې تقسیم شي او د هغوی ادرس معلومي او خبرو ته آمادګي وښیي، موږ هغې سره خبرې کوو. که هغه د یو ادرس نه وي او 2 او 3 ګروپونه هم شي، نو موږ خو سوله غواړو. سوله که د یو ادرس نه هغوی خبرې کوي، یو نماینده خپل رالیږي، او که 3 نمایندګان حاضرېږي خبرو ته، هم زمونږ غوښتنه به دی چې خبرې ورسره وشي. لیکن دې ته لار پرانستې پرېښودل شوې ده که نه؟ ځکه راحل شریف چې دلته راغلی او زمونږ حکومت دغسې وایي چې هغې طالبان سره خبرې کوو چې هغه سولې ته حاضر دي، هغه طالبان چې سولې ته حاضر نه دي هغې سره خبرې نه کوو. دغسې ویل کېږي چې دغه خبره نه هدف دغه 2 ډلې چې رامنځته شوي دي، د اختر منصور ډله ده او د ملا رسول ډله ده. نو د یو سره خو په جنګ کې دي او دغه بله ډله دوی سره په تفاهم کې ده. نو بیا نو څنګه کېدای شي چې اختر منصور سره هم خبرې وشي، ملا رسول سره هم خبرې وشي، چې دوی ورته دغسې یو تعریف وضع کوي مخکې د مخکې نه؟ ما خو عرض وکړه چې یو زمونږ له طرفه، یعنې د سولې د عالي شورا په مجموع کې د افغانستان د دولت یا د سولې د عالي شورا یا د افغانستان د خلکو غوښتنه چې ده هغه دا ده چې دوی د سولې ته حاضر شي. اوس چې نه حاضرېږي یا خبرې نه کوي، کومه ډله نه کوي، دا خو هغې پورې تعلق لري که نه. مثلا مذاکره چې ده که نه، دا خو د دواړو طرفونو نه کېږي. مذاکره، مفاهمه
او دا که فرض که یو ډله د طالبانو حاضر نشي نو دوی وایي چې موږ هغې سره خبرې نه کوو. مثلا هغه حاضرېږي، زمینه ورته نه مساعدېږي. نه دا ځکه خبرې چې کېږي په اسلام آباد کې کېږي یا په بل ځای کې کېږي او هغه کوم چینل د چې کېږي خو ښکاره خبره ده هغې ډلې سره کېږي چې د دوی به ورسره ارتباط وي که نه. هغه ډله چې د دوی د ډلې باغي ډله ده نو هغه ته به دا ارتباط بیا کله فکر کومه دا خو یو زمونږ طرف دی د صلح علي شورا، یو پاکستان یا امریکا یا هر څوک چې هغوی چې طالبانو باندې نفوذ لري، موثریت لري او هغه یې دې ته آماده کوي چې خبرو ته حاضر شي. دا اوس په هغې پورې اړه لري چې دی کومې ډلې سره نږدې روابط لري او کومې ډلې سره مفاهمه نه لري یا روابط نه لري. مګر زمونږ د طرفه اوس د دواړه په جنګ کې دي او موږ چې سولې ته آمادګي ښیو یا سولې ته فرصت برابرېږي او خبرو ته حاضرېږو نو اولنۍ غوښتنه به همدا وي چې باید ډزبند وشي او ډزبند به موږ که طالبانو ادرس یو وي او که دی په ګروپونو باندې تقسیمي، زموږ غوښتنه به دا وي چې دی بین الافغاني مذاکرات ته حاضرېږي. نو دواړه طرفونو نه، یوازې طالبانو نه، د جنګ د دواړو طرفونو نه به هم غوښتنه دا وي چې تاسو د دې دپاره چې دا مذاکرات نتیجه ورکړي، خلک او ولس په دې مذاکراتو اعتماد وکړي، د مذاکراتو د کامیابۍ سره همکاري وکړي، نو تاسو به ډزبندي کوئ. هغه وخت به موږ ته معلومیږي چې څوک لکه دې ته شرط ته حاضرېږي، څوک نه حاضرېږي. اوس خو زه چې فکر کوم د دواړه ځای په جنګ کې دي، د دولت سره یا د خارجي قواو سره، او خارجي قواو د دولت په خوا نه هم جنگ په شدت روان دی. نو دا زما په خیال چې قبل از وخت ده چې موږ دا تقسیم بندي وکړو چې دې سره خبرې کوو. علي شورا غوښتنه همدغسې ده چې څوک چې په جنګ کې دي ټولو سره تاسو حاضر یاستئ چې خبرې وکړئ، او غوښتنه دا ده چې ټول حاضر شي خبرو ته. استاد کوم اختلافات چې د طالبانو ترمنځ دي، یو څه خلک کوشش کوي چې دا داسې بې اهمیته وښیي، لیکن کومې څرګندونې تاسو څو ورځې مخکې به د ملاناني خبرې اورېدلي، مهم کس دی د طالبانو، هغه دغه اختلافاتو په اړه ډېره اندېښنه ښودلې ده. د مولوي ذاکر خبرې به تاسو اورېدلې، سره د دې چې وایي چې ما بیعت کړی دی اختر منصور ته، لیکن بیا هم اندېښنه ښکاره کوي چې دا اختلافات جدي دي او باید ورته پام وشي. عملا په جګړه سره په ډلې کسان یو د بل وژلي دي، نو دا اختلافات څونه جدي دي؟ د اختلافاتو په موجودیت کې طالب سره خبره، کوم طالب سره خبره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زوال صاحب تاسو ته، مولوي صاحب شهزاده او حقیار صاحب ته او د کابل نیوز درنو لیدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې سوله د هر افغان د زړه اواز دی، که هغه د دې واکمن نظام لوري وسی او که هغه د دې وسلوالو مخالفینو په منځ کې یرغمال ولس وسی. حتی په وسلوالو مخالفینو کې به هم ځینې داسې خلکو وسي چې هغوی اوس فعلا سولې ته لیواله دي. خو کوم شرایط چې په دې وروستیو کې را پیدا شو، زه فکر کوم چې دا د هغه خلکو یعنی عمل دی چې هغوی د سولې د هڅې کامیابۍ لوري ته بوتلل نه غواړي. که هغه له یوې خوا د پاکستان په حکومت باندې یا د پاکستان په استخباراتي کړیو باندې او نظامي حلقو باندې دا باور کیږي چې دوی همیش کله چې سوله لکه توپ چې ګول ته رسیږي په آخر وخت کې یو خنډ ولاړوي. هغه مال چې په مرې کې مذاکراتونو د ملا محمد عمر مجاهد مړینه راوچته کړه، اوس چې کله سولې مذاکرات په دویم پړاو کې شروع کېدل، د دې نه مخکې دوی زمینه سازي داسې وکړه چې دغه طالب ډلګۍ په دوو ډلو باندې وویشلی شي. او زه فکر کوم چې په دې دوو ډلګیو باندې ویش نه یوازې دا چې د پاکستان د حکومت غوښتنه ده، په حقیقت کې په افغانستان په اوسني نظام کې د ځینو خلکو غوښتنه همدا ده چې دا دوه ډلګۍ همداسې اوسي، او چې کوم چې سوله نه غواړي چې دا دوه ډلګۍ همداسې اوسي تر څو سوله د سر نه وړی شي. ځکه که تاسو فکر وکړئ طالبان لکه څنګه چې په دریو برخو ویشل شوي دي، یو هغه طالب دی چې هغه د افغانستان د موجوده نظام د بند او فقط نه را په دې خوا هغوی د جګړې او د وسلې د کارولو لار نه بل څه ځان د بخت کتلو لپاره څه نه ویني. بله هغه ډله چې د دې واکمن نظام په 14 کلونو کې د دوی د بدو عملونو یا د دوی د هغه عملیاتو چې د هغوی په کورونو باندې یرغل وکړل، د کور نه ویستل، هغې د جګړې په پوله ودرول، په زوره په جګړه
باندې ودرول او جګړه په هغوی باندې تحمیل شوه. او درېیمې هغه دی چې د دې حکومت د فاسدو کړنو، د ناکامې حکومتولۍ، اداري فساد، مافیایي کړی و، د برلاسۍ د امله وطن ته نشي راتللی، په دې وطن کې ورته عزت هم نه دی پاتې. لکه تاسو په شمال کې وګورئ ډېر پښتانه خپلو سیمو ته نه شي تللی، ځمکې خلکو جایدادونه خلکو نیولي دي. په همدې ترتیب باندې په حکومت کې هم ځینې کړۍ داسې دي چې هغوی سولې ته لیوالې لکه د عام ولس اواز چې کوم دی، خو ځینې هغه کړۍ دي چې هغوی خپله ډوډۍ او حتی هغه مړۍ په جګړه کې ویني. نو دا دواړو مشترکې حل کې شک نشته دی چې په حکومت کې هم داسې کړۍ شته دی، د دې حکومت 50-50 په دواړو اړخونو کې شته دی بالکل. لیکن طالبانو تقسیم، خو طالبان خپله سره تقسیم شول. ملا عمر د وفات د وروسته اوس همدغه طالبان په همدغه خبره باندې کله دغه بې اعتمادۍ باندې چې یو ډلې ته ویل شوي وو، بل ډلې نه دا خبره پټه ساتل شوې وه، او اوس یوه ډله خو بیخي په بلې ډلې باندې د ملا عمر د وژلو دغه کوي تور لګوي. نو دا اختلاف خو څنګه ښکاري؟ یعنې دغه اختلاف تاسو ته زه پوهېږم څوک ورنه ګټه کوي که نه کوي، خو بېل بحث دی، هغوی بیا خود کوي. خو اختلاف څونه جدي دی تاسو ته او څه رقم ښکاري؟ اختلاف سنګیني اختلاف دی، بد عواقب به ولري. او په طالبانو کې هم هغه کړۍ چې سولې ته لیواله ښکاري د هغوی د بخت یعنې بایلل دی. ځکه که دغه چانس ضایع شي چې دا مهال فعلا تقریبا په مجموع کې د پاکستان اراده هم موږ د نیکشګونۍ په طرف باندې وینو. په خپله په افغان دولت کې هم یو څه حده پورې داسې یعنې هلې ځلې را پیدا شوي دي چې هغه مخالف لوری چې د سولې په خلاف په جګړه کې ګټېدلي دي، هغه لږ تقریبا یعنې ویرېدلي دي، یا دا چې هغوی ویلي چې د افغانستان وضعیت بل خواته ځي. او بیا په خاصه توګه باندې چې کله طالبانو پیشرفت وکړ په کندوز کې، حتی په هلمند کې ډېرې ولسوالۍ ونیولې. نو اوس په مجموع کې دا خو د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، خو دلته دا اړتیا لکه څنګه چې د سولې شورا دغه غوښتنه کړې دا ډېره ښه خبره کړې ده، او دا د طالب لپاره یو امتحان دی. که طالب واقعا د سولې هڅو ته لیوالتیا لري او د هغې شرطونو د منتفي کېدو په نتیجه کې چې هغوی مخکې نه وړاندې کوي، او افغان حکومت هم دا ورته وښودلی شي چې واقعا د امریکایانو شتون دلته پس د دې زموږ هم غوښتنه نه ده، او دا یو تحمیلي حالت په موږ باندې. نو که دغه هلې ځلې د سولې د شورا د مخلصو کړیو په نتیجه کې دواړو لور ته دا قناعت ورکړی شي، نو زه فکر کوم چې که پاکستان لږه لیوالتیا د سولې هڅو ته اوس فعلا په دې شرایطو کې نسبتا ځکه ښیي چې د یوې خوا په پاکستان باندې اقتصادي فشار د عواملو او د لاملونو په توګه راموجود شوی دی. دا د چابهار د بندر خبره، دا د ټاپي د ګاز خبره، د حقیني د ترانزیت لاره خلاصېدل، دا ټول هغه فشارونه چې پاکستان ورځ تر بلې یعنې منزوي کېږي، ځان ته پاتې کېږي. نو دلته پاکستان یوازې په دې کې ویني چې دا سوله که رامنځته شي او د یوې خوا نه نړیوال فشار ته دوی خبره یعنې مخ تورې پاتې نه شي، هغه نړیوال فشار چې د سیمې هېوادونه پرې راوړي. ورنه امریکا او پاکستان په پټه کې سره په دې قانع دي چې سوله د دوی په ګټو کې نه ده. ځکه سوله که چې د دوی په حقیقت کې ورته معتقد وی داعش پرې راوچتولی ده، او داعش راوچتول هم په حقیقت کې د پاکستان او د امریکا ګټې هر موخې ځکه تضمینوي چې پاکستان په دې پوهېږي چې د سیمې پر منطقي فشار به زیات شي. دا چې طالبان سره د خبرو اترو لوبه چې ده دا د دې لپاره چې د طالبانو دوسیه بنده کړي او داعش د تقویې لپاره یعنې اصل کې همدا خبره ده که چېرته طالبان د بصیرت نه کار وانهلي او دلته بیا هم جګړه او اختلاف وساتي، نو طالبانو د خپې نه به هغه تخته ووځي چې کوم پیپر له ولاړ دي او دوی مقاومت کوي، ځکه چې طالبانو پروسه نوره ختمه ده. او دوی داعش پروسه ځکه ساتي چې د طالبانو په دې جګړه کې پاکستان چې کومې غوښتنې درلودې تر اوسه پر لاسته نه وړلی شوې، او نه د دې نه بعد دومره تطلع ورته لري چې دا به لاسته راوړی شي. اوس پاکستان د داعش پروسه په همدې خطر رامنځته کړې ده چې لکه موږ چې کله مرمۍ پیر کوو نو یو هغه پوچاق دی، یو د مرمۍ هغه مخکې دغه دی، هغه مخکې د مرمۍ چې کوم دغه دی خو هدف ته رسیږي، خو پوچاق دوی ته پاتېږي. نو داعش به دوی ته داسې یو پروسه وي چې تیار امکانات ورسره شته، تربیت شوی پوځ به دا به دوی د خپلې ازلي جګړې لپاره چې د هندوستان سره لري هغې نه خو دوی خلاصون نه لري، نو د هغې جګړې لپاره دوی داعش یو ښه بدیل او ځایناستی ساتلی دی. او په دې کې د امریکا هم ورسره ګټه شته، ځکه چې امریکا هم تر څو پورې چې په دې سیمه کې جګړه نه وشي د امریکې په نړۍ کې سیادت مطرح نه دی، او امریکا د جګړې د بقا لپاره که چې تفر که طالب په سوله ورګډېږي یا د طالب د مجبوریت په بنیاد باندې یا د افغان حکومت د کامیابې ډیپلوماسۍ په نتیجه کې د سولې د شورا د مخلصو یعنې غړو په نتیجه کې که طالب سولې ته ماتېږي نو پاکستان نه چې دغه چانس وځي داعش به تیار بدیلي په دې به زړه ښیي. درست. نو ښه داعش بس خو بیل، خو طالبانو ته بهترینه لار څه پاتې ده؟ د جګړې ادامه او که سوله ځان همغږي کول او سولې ته راتګ. په دې وروسته بحث وکړو. خو
اخر صاحب دغه د خبراتونو نوې دور شروع شوی دی اوس اول به دا څلور طرفونه افغانستان او پاکستان او چین او امریکا سره خبرې کوي بیا وروسته خبرې کیږي څه هیله لرئ دې ته چې دا به په رښتیا هم د سولې په نیت باندې د کوششونه کیږي او څه نتیجه به ورکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان په نیت باندې شکمن یم، ترڅنګ د افغانستان په حکومت کې هم د حکومت په دواړو برخو کې هم قاطع اراده او پوره د دې کار لپاره چمتووالی نه وینم. همدا په دې وروستیو کې څومره چې زه خبر یم اوس چې راحل شریف افغانستان ته راغی او تر دې وړاندې چې د پاریس په غونډه کې او بیا د په سبا کې چې کومه غونډه وه اشرف غني پکې ګډون وکړه، د دې پړاوونو نه وروسته پاکستان امریکا ته د افغانستان د تفاهم او ستونزو په اړه باندې خپل غوښتنې وړاندې کړي دي. په دې غوښتنې کې هماغه غوښتنې ډېرې مهمې دي، هماغه مهمې دي چې د شاشهي د پیښې نه وروسته د افغانستان حکومت د احتجاج په توګه پاکستان ته سفر کړی و او وروسته رسنیو خبر خپور کړ چې د پاکستان حکومت نه یوازې دا چې د دوی خبرې ونه اورېدې، حتی دوی ته ځینې پټې غوښتنې هم ورکړې وې، د ځینې غوښتنو مرستې ورکړې ورته چې په هغې کې هماغه تر ټولو مهمې د ډیورنډ کرښې پېژنده، د کونړ په اوبو باندې د هغوی اختیار او ترڅنګ په افغانستان کې د هندوستان د کوسنګریو د دوی کنټرول یا کمیده او د افغانستان په حکومت کې په ټول پاکستان مخالف کسان لري کول او نوي کسان د پاکستان د خاطر ته دا غوښتنې پاکستان امریکا ته ورکړي دي او امریکایانو د قطر په دفتر کې نور هغه طالبان سره چې غور سره سیاسي اړیکې لري دا غوښتنې دوی سره شریک کړي دي چې پاکستان په افغانستان کې څومره نه غواړي، نو راځي مخکې د دې نه چې وخت تیر شي د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني یا د موږ سره مخامخ خبرې وکړي. دا او د دې کار نه وروسته د پاکستان حکومت د طالبانو په نوي مشرتابه اختر محمد منصور باندې فشار راوړی و چې د دوی په غوښتنه باندې خبرو ته کښېني یا دوی په خبرو کې د دوی غوښتنې ته ځای ورکړي او اختر محمد منصور هم تقریبا اوس په خفا کې ژوند کوي. نو ژوند کوي که نه؟ ژوند کوي، ځکه چې ملا نیازی شک لري چې ژوند نه کوي. ملا عمر غوندې هغه هم دغسې په خفا کې دی. خیر زما څومره معلومات د ژوند کوي د منن ندي سرپونه چې هغه ثبوت لري، خو د ما معلومات دا چې ژوند کوي. اوس نو د دې ټک د په پام سره دا څرګندېږي چې پاکستان واقعا ډېر مهم ټکي چې تاسو اشاره وکړه، ډېر مهمه خبره ته پاکستان دا غوښتنې کړي دي، ډېر مهمه غوښتنې کړي دي، په حقیقت کې د افغانستان د خرڅولو غوښتنې دي. یعنې دا خبرې که منل کېږي نو د افغانستان ناموس او د افغانستان ازادي او استقلال خرڅول معنا لري. نو اوس چې دا خبرې شروع کېږي څلور اړخیزه، آیا افغانستان دا شرایط منلي دي؟ که نه یې منلي بیا نو خبرې څه دپاره شروع کېږي؟ د پاکستان شرط خو نه دی منل شوی، او که د افغانستان حکومت خدا نخواسته دغسې ننګین شرط ومني نو طالبان بیا دې ته حاضرېږي، که حاضرېږي نو مطلب دا دی چې طالبان هم دغسې موقف لري که څه خبره ده؟ اوس چې څومره زه د طالبانو د دریځ نه خبر یم یا هغه کړۍ چې د طالبانو سیاسي تصمیم نیسي، اوس که چیرې په افغان حکومت کې دغه دریاتو کفایت پیدا شي چې د دوی سره تماس ونیسي او د دغه شرایطو نه استفاده وکړي، نو په قوي ګمان طالبان دې ته ماده دي چې د امریکایانو په شتون کې چې امریکایان د قاضي د طرف په توګه خبرو ته کښېني، یعنې یو طرف ته د افغان حکومت او امریکایانو یو طرف ته طالبان. اوس هغوی دې ته آماده دي چې د پاکستان د شتون نه د هغوی د قیمومیت نه پرته خبرو ته کښېني. دا ښه خبره ده چې پاکستان د قیمومیت نه پرته کښېني، خو دا خو امریکا ده چې افغان حکومت هم غوږ نه نیولی هلته کښېنولی، پاکستان هم غوږ نه نیولی هلته کښېنولی دی، او هند په یو ترتیب باندې هغې هم آماده کړی دی چې پاکستان سره همکاري وکړي. نو دا اوس چې کومه لوبه روانه ده دا خو د امریکا په خوښه روانه ده، نو بیا د امریکا شاملول نو خو همدغې لوبې ادامه وي.
ګورې د طالبانو ظاهر شعار دا ده په همدغه خبرو کې چې ما درته وویم چې دا وروستي معلومات دي په همدې کې هم یعنې د پاکستان او د امریکا فرق موږ ته څه دی؟ دې ته راځم. په همدې خبرو په همدې خط نه وروسته هم طالبانو د پاکستان غوښتنه کړې ده وبخښي د امریکایانو نه چې موږ خبرو ته کې نو خو د موږ د خبرو اساسي شرط همدا ده چې تاسو به د افغانستان به تاسو ووځئ، په افغانستان کې بشري نظام راځي. یعنی د امریکایانو شتون په افغانستان کې یا د دې جګړې رهبري کېده یا د پاکستان لاسوهنې د هغون پوهېږي چې یو هم د افغانستان لپاره کار نه کوي. امریکایان خپله ګټې غواړي، پاکستان خپله ګټې غواړي، نور جیرانیان خپله ګټې غواړي. دا خو چې کوم وخت د مذاکراتو میز ته سره کېني، کمپرمایز او تفاهم او انعطاف او تناظم دا په هغه وخت کې کېږي. اوس که د افغانستان حکومت په دې خو هر افغان باور لري چې حکومت د امریکا د پاکستان د خبرې تاسو یو ډېره مهمه خبره دا خبره پوره کړم که حکومت د پاکستان غوښتنې نه مني، خو که حکومت کمزوره وي همدغه غوښتنې په نوې بڼه باندې په نوي انداز د خبرې د نفاقو په منځ کې پرې منلی شي. بناً د دې خبرو دغه دا د نچوړ چې افغان حکومت اوس په کار ده چې په د کم وخت کې او په څومره چې زر ممکنه ده طالبانو د مشرتابه سره په تماس کې شي او د دغه چانس نه اعظمي استفاده وکړي. که افغان حکومت طالبان سره مستقیم خبرې وکړي، حداقل یو ځای خو معلوم دی قطر کې یو دفتر لري، نو افغانستان به د هغه فشار نه خلاص شي چې پاکستان ورباندې خپل شرایط ومني. ګورې پاکستانیان د خپلو شرطونو د خپلو اهدافو نه په اساني نه تېرېږي، خو دا اهداف نرمېدی شي. په دې اهدافو کې که د امریکایانو فشار وي، که د نړۍ فشار وي، که د چین افغانستان پاکستان فشار وي، نو طبیعي خبره ده چې د پاکستان هر خبره خو نه منل کېږي، هر غوښتنې خو نه منل کېږي، هغوی به تناظم ته مجبورېږي، هغوی به انعطاف ته مجبورېږي. دا اوس چې خبرو ته سره حاضر شوي د افغانستان او پاکستان او امریکا او چین، اوس طالبان حاضر دي او که لا نه دي، دغه کې څه فکر کوي چې افغانستان ولې حاضر شوی او پاکستان ولې حاضر شوی؟ ګورې پاکستان دا شرایط منل شوي او که څه خبره نه، پاکستان خو غواړي چې یو خو د سولې ابتکار او کردیت د دوی په لاس کې وي. دویمه خبره ده چې پاکستان هم په دې ډاډه ده چې که د دوی غوښتنې یا نسبي یا ټولې دا د مذاکراتو یا دا د تفاهم د میز تر شا ترسره کېدی شي، نو جګړه څه دپاره د پاکستان لاسوهنو خو د خپلو موخو دپاره ده او تر اوسه پورې خبرې شروع نه دي. دا د خبرو دپاره آمادګي ده. په دې خبره کې طالبان ګډون نه لري، نه هغوی ته دعوت ورکړل شوی دی ورته. دا د آینده خبرو دپاره یو د اجنډا جوړېدو د آمادګۍ او د آینده دپاره د چمتووالي یوه ناسته ده. درست. ګران لیدونکو، یوه لنډه دمه د مینې وروسته بحث ته ادامه ورکړو.